د وطن نیوز ګرانو کتونکو ستاسو کوربه فیاض شاده پروګرام هنري بڼ کې حاضر دی. په دې پروګرام کې موږ تاسو ته هغه شخصیات ښیو چې د فن او هنر په میدان کې خدمات ترسره کوي. په دې لړ کې موږ نن یو پروګرام جوړ کړی دی چې یو داسې شخصیت چې هغه د خپل ځانګړي انداز، د خپل ښکلي آواز او د په دې میدان کې د ښه خدماتو له کبله په ډیره لږه موده کې ډیر شهرت لري، ډیر نوم پیدا کړی دی. په دې پروګرام کې نن موږ سره میلمه دی فیاض خان خشکی. هغوی سره به د هغه په فن خبره کوو، د هغه په ژوند به خبره کوو او راغلو میلمنو سره به خبره کوو او نورې ګپې شپې به هم لګوو. هغوی نه به د هغوی په اواز کې سندرې اورو، غزلې اورو او په دې پروګرام کې نن چې دی نو زیاتره کلام به مونږ د اورو د حمزه بابا. فیاض خشکی چې دی نو صرف یو سندرغاړی نه دی بلکې هغه د یو فکر خاوند دی. هغه یو سوچ لري او دې فن ته چې هغوی راغلی دي نو د یو سوچ او فکر سره راغلی. هغوی چې دی نو یو هنرمند نه دی بلکې یو سیاسي کارکون هم دی. په زړه کې د ولس مینه لري، درد لري او دغه سوچ او جذبه هغوی د فن ته راوړې ده او دغه سوچ او جذبه د هغوی په فن کې لیدی شي. د انسانیت سره مینه لري. هغوی سره لږې خبرې کوو او تپوس ترې کوو چې یاره په دومره لږه موده کې تاسو دومره شهرت وموندلو. دې فن سره به د ډېرې مودې نه تړلی دی خو باقاعده کله نه دې فن ته راغی او دومره شهرت ګټلو وجه څه وه؟ شاداب صاحب فن فطرتی دی او موسیقي، مصوری او شاعري دا خو فنون لطیفه هغه څانګې دي چې په فطرت کې نه وي نو هغه کار څوک نشي کولی. بیا به زه دا ووایم چې د پښتو اتلانو، باباګانو، خوشحال بابا، رحمان بابا، غنی بابا او حمزه بابا څلور پلرې دي او دا څلور ستنې دي. دا زما په ژوند کې دي او ما ټول عمر د دې سره مینه کړې ده. نن چې زه ستاسو کوم کلام وایم په دې کې زیاتره کلام د حمزه بابا کلامونه دي. دا شاته بینر د دې خبرې غمازي ده چې حمزه بابا یو صوفي او د خپل فکر یو شاعر چې 1,00,000 شعرونه ویلي دي. موږ پښتنو له، موږ ملګرو له چې کوم د فن سره وابسته دي په کار دي چې په خپلو اتلانو او باباګانو باندې کار وکړي. نن د یو ښایسته عارفانه کلامونو سره تاسو ته حاضر یم. د وطن نیوز ډیر مشکور یم چې زما اواز ټولو خلکو ته ورسوي. ډیره مننه. راځئ د فیاض خان خشکی نه د حمزه بابا کلام اورو. کرا مخزما پلور هاغا سنم کا بت خانه بمی دزړ لکه حرم کا چیکګلیچ دی د هوس په وسکین وی پاس منتا نارے کچے سم کا بل قدم با داشنا په درشل کی دی کمین یہ دو جہان یو قدم کا ستا مینو کے حمزہ ہم عجب شیدے چی پختنا ہم دتان استاد چم کا کلیا چی ما سمرا خطا اکڑا کلیا چی ما سمرا خطا اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا
ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه زړه داغونو مې رڼا وکړه د زړه داغونو مې رڼا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه خو پوهیږي چې په زړه دي زما پوهیږي چې په زړه دي زما ته خو پوهیږي چې په زړه دي زما ته خو پوهیږي چې په زړه دي زما ولې به وایم چې دا وکړه ولې به وایم چې دا ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه اشنات یوی خدا ستا نندارا اشنات یوی خدا ستا نندارا اشنات یوی خدا ستا نندارا هر یو مین جدا جدا وکړه هر یو مین جدا جدا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه هومره عطا دي هم په ما وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه ښکلیا چې ما څومره خطا وکړه د سحر کیفو خندای لکوي د فراق د شپې رڼای لکوي زه تر اوسه درته خاک یم تر پښو لاندې ته هغسې کبریای لکوي
تلا بی نوائی لکوی زہم زاد رقیبانو در پدر کرم تہا غسی تری رضائی لکوی نشتا سبائی ہم نندے حمزہ نشتا سبائی ہم نندے حمزہ سوک وادائی د سبا اکڑا سوک وادائی د سبا اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا عمرہ عطا دی ہم پما اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا کلیا چما سمرا خطا اکڑا کلیا چما سمرا خطا ډیر خوند وکړو ګرانو کتونکو تاسو به هم خوند اخیستی وي د فیاض خان د دې کلام نه او زه یو پوښتنه کوم مونږ چې کله باقاعده چې زه کله نه فیاض خان اورم نو د دوی زیاتر کلامونه د انتخاب چې وي نو هغه د تصوف سره تړلي کلامونه وي د هغوی په کلام کې په دغه انتخاب کې چې دی نو تصوفي روحاني کلامونه وي نو فیاض خان دا راته وایي چې آیا دا ملنګي او دا فقیري ستاسو په فطرت کې د شورو نه وه یا د چا د ناستې برکت دی نو تاسو څه وایي شاداب بھائی روحانی کلام عطا ده د روحانی کلام سره مینا روحانی کلام باندې پویا هغې ته رسېدل دا عطا ده د پاک رب د طرف نه چې په چا باندې وي او خاص خلق دي د دې چې دا چسکا او دا خوند روح ته ملو شي نو یقین وکړئ چې د هر یو لفظ سره په وجود باندې ویښته ودرېږي داسې یو کیفیت راځي نو د شورونه د فقیرانو سره د ناستې موکم ماته ډیره ملو شوې ده او د هغې دا برکت دی چې زمونږ یا د عاجزۍ په مطلب پوه کړي او الله پاک دې مونږ ټول د عاجزۍ په مطلب باندې پوه کړي نو انشاءالله چې انسانیت او د دنیا به یو د امن زانګو شي ډیره مننه یقینا چې زما خیال دی چې وړاندې کلام هم د حمزه بابا دی د حمزه بابا یو شعر چې حسن خو بس یو دی په بار بار چې مینېږم دا د خپل وجود خواره اجزا راټولوم نو راځو فیاض خان ته چې وړاندې کلام وړاندې کړي میں خانہ دا پیمانہ د مرشد لنورانی جہان ابر نسیان صدف ناسود کړه دلدانا د مرشد صفت نوری کوي هر دم د خاکی
خلائق وائی افسانہ د مرشد چې د دنیا لره راځي د حیرت خود دی پریږدا پاستانا د مرشد که اوري اصطلاح حمزه د لاهوت هغه خوالی رندانا د مرشد خانه دا زړه مې پتا روخانه د هند سلطانه غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانه غریب نوازا خانه دا زړه مې پتا روخانه د هند سلطانه غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانه غریب نوازا د هند سلطانه غریب نوازا د مینې د مشرف یم زکه هر څو یو ګنده صدف یم په دور د مینې د مشرف یم زکه هر څو یو ګنده صدف یم چې بهرمن یم ستاله نیسیانه د هند سلطانه غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانه غریب نوازا د هند سلطانه غریب نوازا خلق قرآن کړم زل کتابا د حافظیو لکا غلط حرف کا خلق قرآن کړم زل کتابا د حافظیو لکا غلط حرف پاپات نکړم د خپل فیضانا د هند سلطانه غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانه غریب نوازا د هند سلطانه غریب نوازا ښکاری د غم کو بے بالو پر کړم تم شسترګي چې پر نظر کړم
د غم کو بے بالو پر کړم تم شسترګي چې پرې نظر کړم بلبلان نازي د ګلستانا د هند سلطانا غریب نوازا د هند سلطانا غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانا غریب نوازا د هند سلطانا غریب نوازا حمزہ کا بلبل شو گلتا بجاڑی اثر پیوکڑی چے ہر سواری حمزہ کا بلبل شو گلتا بجاڑی اثر پیوکڑی چے ہر سواری لا خندرو هند سلطانا غریب نوازا اے بے نقابا ماہ تابانا د هند سلطانا غریب نوازا د هند سلطانا غریب نوازا راشئ چې خبره درته وکړم د لارې څوک چې وي بې لارې هغه هم په یوه لار دی فیاض خان دا راته وایي چې کله تاسو انتخاب کوئ ستاسو خپل شناخت چې دی هغه د غزل لپاره تاسو شهرت لرئ تاسو خپل پیژنګلو جوړه کړې ده اوس چې دی نو قوالي او داسې صوفیانه کلامونه تاسو انتخاب کوئ په دې کې تاسو چانه مشوره اخلئ یا تاسو سره څوک په دې باره کې خبره کوي تاسو چا سره خبره کوئ او کنه به خپله کلام خوښ کوي او هغه بیا دغه مخکې تاسو خلکو ته وړاندې کوئ یا هغه کمپوز کوئ شاداب بھائی چې زه د کلام انتخاب زما په دې وجه باندې به وي ما ته خو نه ښکاري په خپله خو زه وایم چې د ډېر کتلو وجه ده چې د حمزه بابا د لاس نه کم ټکي وتي دي که هغه نظم دی که هغه نثر دی نو هغه ما بیا کتلی دي او زه بیا یې ګورم او هر ځل چې ګورم نوې خبره پکې راته ملاویږي او دا د صدو د باباګانو عمده نښه ده چې د هغې کلام تاسو ګورئ نو کتلی کلام چې بیا ګورئ څه وخت پس نو یو نوې خبره به پکې درته ښکاري هغې کې به یو نوې لوک تاسو ته ښکاري یو نوې سوچ تاسو به وایئ چې دا خو دې کې ما مخکې نه ولیدلي دغسې د وخت سره هغې کې چې کوم ستاسو عمر سره د هر انسان د عمر سره چې څونه مخکې ځي او ګوري نو نوی انتخاب به ترې نه کوي نو نعتیه کلام او صوفیانه کلام زما په روح کې دی او زه چې هر ځای کې مورم نو په ما باندې ډېر اثر را باندې کوي او هغه دم د دې طرز جوړ شي دا طرز چې کله ما دا کلام واورېدو نو هغه دم دا طرز د دې تیار شو دا کلام زه چې تاسو ته کوم اورم اوس دا د رهاب ملک د مردان د هوتي د علاقې سره تعلق لري او د یو ډېرې درنې او عزتمنې کورنۍ سره تعلق لري نو د پښتو د روایاتو مطابق چا یې مخ نه دی لیدلی خو کلام داسې کلام لیکي چې د اورېدو سره تعلق لري ډېره مننه اسرار در اب حمد گنا
اسرار د محمد انوار د رب د ذات گنا انوار د محمد مسکے ہم گلے شوی پا گلشن کی دا عالم مسکے چی شولا ورایا نو بہار دا محمد آشیاؤ ہم اخپل حقیقت نکڑل سرگند اظہار دا حقیقت بو اظہار دا محمد مدغم شوی ہم لاری پیولار کی دا انسان کم وقت چیرا سرگند شلا لار د محمد چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے دسڑک پا دروازہ میں مصطفیٰ لیک لے دے چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے دسڑک پا دروازہ میں مصطفیٰ لیک لے دے چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے چتا لیک لے دیو گدا مالیک لے دے دروازہ میں مصطفیٰ لیک لے دے چتا لیک لے دے گدا مالیک لے دے چتا لیک لے دے گدا مالیک لے دے چالیک لے دے اس کوئی نشم چی سنگا اودا چالیک لے دے دسڑپ دروازہ میں مصطفیٰ لیک لے دے چتا لیک لے دے گدا مالیک لے دے چتا لیک لے دے گدا مالیک لے دے
کې د ذهن باقلا کې او د ذهن باقلا کې د فکر د اسمان زما د خیال په محله کې د خیال په محله کې او د خیال په محله کې هر کور په هر مکان په هر خوالی کله دې هر کور په هر مکان په हर ख्वाली कले दे दसड़ पर दरवाजा में मुस्तफा लिखल दे चिता लिखले दे ओ कदमा लिखले दे चिता लिखले दे ओ कदमा लिखले दे लिखले दे दसड़ पर दरवाजा में मुस्तफा लिखल दे चिता लिखले दे ओ कदमा लिखले दे चिता लिखले दे ओ कदमा लिखले दे दसड़ पर दरवाजा में मुस्तफा लिखल दे चिता लिखले दे कदमा लिखले दे चिता लिखले दे ओ कदमा लिखले दे واه ډیر خوند وکړو زموږ روح یې خوشحاله کو او کور دې ودان وي د فیاض خان چې دغه شان ښکلي کلامونه وړاندې کوي او زموږ روحونه پې ځلوي. فیاض خان تاسو واورېدو وموکتو چې هغه کم کلام انتخاب کوي هغه یو ځانګړی کلام وي پای کې یو پیغام وي او یو معیاري کلام وي. دا وجه ده چې فیاض خان په ډیر لږ وخت کې نوم پیدا کو ډیر شهرت وموندل ډیر اوریدونکي پیدا ک او فیاض خان به یو تپوس کو یو پوښتنه کوم چې مونږ چې ګورو د نن چې زمونږ کم فنکاران دي آرټسټان دي چې چا نه زه اکثر تپوس کوم چې یاره ته ولې داسې غیر معیاري کلام وې نو د هغې هم دغه یو جواب وي چې اورېدونکي بس دغه شان مونږ نه ډیمانډ کوي نو زه وایم چې هغې نه اورېدونکي ډیمانډ دغسې کوي نو تاسو چې دا کم انتخاب کوئ کم کلامونه تاسو وړاندې کوئ او تاسو چېرته پروګرام له لاړ شئ چېرته داسې واده وي یا داسې نور چېرته څه پروګرام وي نو تاسو نه د خلکو څه توقع وي تاسو نه د خلکو ډیمانډ څه وي؟ شاداب بھائی زما په خیال خلک هم د بلا قسم دي اورېدونکي د بلا قسم اورېدونکي دي نو زه وایم چې مطالعه د چا نه وي نو د هغه د کلام انتخاب به ضرور کمزوري وي. مطالعه د خپل ځان د خپل ژبې او د خپل ادب باره کې ډېره ضروري ده که فنکار وي چې فنکار په دې ځای باندې کینی پکار دي چې د ټولو اتلانو د ټولو کلامونو نه خبر وي ځان یې پې پوه کړي وي نو د هغه د انتخاب معیار به بالکل صحیح وي او چرې به هم نه غلطیږي. زه بیا به هم دغه خبره وکړم چې کم کلام چې د اخلاقو نه پرېوتي وي کم کلام چې مونږ د میندو خویندو مخکې اورېدی نه شو نو دا کلام د پښتو کلام دی نه دا طرز دا انداز دا د پښتون انداز نه دی دا د پښتون طرز نه دی. په دې موقع باندې ماته د شناس صاحب زاهد شناس صاحب یو شعر را یادېږي په دې موقع باندې ناست هم دی چې دا د چا په تصویر نوم د پښتنې لیکلی پښتانه څومره په پرده خپلې تور سرې ساتي نو زه به دا وایم چې لکه د پښتو ځان له معیار دی او د هغې کلام او چې د چا مطالعه ویني انشاءالله هغه به یو معیاري کلام وړاندې کوي.
تاسو چې چېرته لاړ شئ چېرته پروګرام وي نو د خلکو ډیمانډ څه وي تاسو نه خلک ماته وایي داسې سندرې راته وایي خو زه هغه سندرې وایم کومې سندرو باندې چې ماته ځان بد نه ښکاري او زما نه هغه ډیمانډ نه کوي هغه سړی کوم چې ما پیژني ما نه هغه ډیمانډ کوي کوم کلام چې زه وایم کوم چې ما ویلي د هغې د زړه دپاره به م ووایم خو هغه کلام به ووایم کوم کلام چې باندې ماته ځان بد نه ښکاري زما نه پې زما مولان خفه کېږي نه زه به هغه کلام وایم دا هغې ټولو ملګرو ته پته ده ډېره مننه کتونکو تاسو د فیاض خان خبره واورېدې نو تاسو ته به اندازه شوي وي چې فیاض خان څنګه انتخاب کوي څنګه کلام را پیدا کوي او ظاهره ده د دې لپاره هغوی سټډي کوي کتابونه ګوري شاعران لټوي او د ښو شاعرانو کلامونه هغه اوري ګوري کتابونه ګوري او دا وجه ده چې هغه خپل اوریدونکي پیدا کړي دي هغه ته دا کمی نه محسوسیږي چې یاره زما اوریدونکي نشته زه داسې کلام ووایم چې بس هر ځای کې د خیر د اوریدونکي را پیدا کړم غیر معیاري شعرونه هغه بالکل نه وایي هغه یو معیار ټاکلی دی ځان له او د دغه معیار خپل خلک دي راځو مخکې کلام ته چې فیاض خان مونږ ته څه پیش کوي ترې جارېږه عجیبه غوندې کوربه دی په خپل کور کې د هر چا سره مېلمه دی احساس د تنهایی می کله وکړو هغه دم می کړو محسوس چې را سره دی د خپل ځان په آینه کې ځان ته ګوري دا چې زه ګڼم زه نه یم هم هغه دی د کثرت نه د ظهور کلی دی نشي ولې څومره چې دی پټ دومره ښکاره دی هم په زړه کې د حمزه هم پرې بهر دی لکه بوی په ګل کې هم ترې اواره دا د چا د مخ رڼا ده مخامخ په آینه کې دا د چا د مخ رڼا ده مخامخ په آینه کې جو نظر لره برېښنا ده جو نظر لره برېښنا ده مخامخ په آینه کې دا د چا د مخ رڼا ده مخامخ په آینه کې د چا د مخ رڼا ده مخامخ په آینه کې زلفې جوړې بیا خورې کا بیا یې جوړې بیا خورې کا بیا یې جوړې بیا خورې کا بیا یې جوړې بیا خورې کا زلفې جوړې بیا خورې کا بیا یې جوړې بیا خورې کا بیا یې جوړې بیا خورې کا چې ورپېښه څه سودا ده مخامخ په آینه کې چې ورپېښه څه سودا ده مخامخ په آینه کې جو نظر لره برېښنا ده جو نظر لره برېښنا ده مخامخ په آینه کې دا د چا د مخ رڼا ده مخامخ په آینه کې چې مخ ورځنی ستون کړو مرور ترې کائنات شول مرور ترې کائنات شول مرور ترې کائنات شول مرور ترې کائنات شول دا چې مخ ورځنی ستون کړو
مرور ترې کائنات شول مرور ترې کائنات شول د حیرت پاتې دنیا دا مخامخ په آئینه کې د حیرت پاتې دنیا دا مخامخ په آئینه کې جو نظر لار برېښنا دا 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 مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې غم د خپلو څه احساس زما جمیل کړو دغه عمر دی چې عمر قلیل کړو چې په جال ستا د زړه کې ځای وموند نو مې ستا د تصور مارغ حاصل کړه دا شومي زما د بخت نه د نور څه دي چې بې واکه تبسم مې ستا بخیل کړه د مین د زړه کعبه فوزونه سکړي حفاظت د دې کور په ابابیل کړه عاشقي یوه کمي ده په فطرت کې عاشقي یوه کمي ده په فطرت کې عقل جوړ دی و حمزه تس دلیل کړه د حمزه په زړه کې ورک شي کشورنا د کثرت دی کشورنا د کثرت دی کشورنا د کثرت دی کشورنا د کثرت دی د حمزه په زړه کې ورک شي کشورنا د کثرت دی کشورنا د کثرت دی ګوره څنګه پچ پیادا مخامخ په آئینه کې ګوره څنګه پچ پیادا مخامخ په آئینه کې جو نظر لار برېښنا دا 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 مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې جو نظر لار برېښنا دا جو نظر لار برېښنا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې دا د چا د مخ رڼا دا مخامخ په آئینه کې د تبسم نه د قربان شم اشنا